پرون د جهادي قومندان عبدالله مزاري تلین و چې یاده غونډه باندې برید وشو چې د یو لوړ پوړیز تعمیر نه په یاده غونډه باندې ډزې کېدلې چې ګڼ تلفات یې واړول چې دغه کار د هزاره قوم سخت غبرګون راوپاروه او د دوی یو مشر محمد محقق بیا عجیبه غوندې خبرې وکړې او ځینې رازونه یې افشا کړل. غني او پر حکومت پسې بیا ډېرې پاروونکې خبرې وکړې. څه یې ویلې له موږ څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. محقق وایي امنیتي ځواکونو په پټه خلک ویشتل، زخمیان یې په لغتو وهل او خندل یې. محقق چې له پرونۍ حملې وروسته په یو ټلویزیوني پرده راښکاره شو د مزاري په تلین غونډه برید یې د دولت له لوري او د داعش یا بلې ډلې نه بلکې د امنیتي ځواکونو له لوري وبللو. نوموړي وویل له هغه ځایه چې موږ ته سل په سلو کې اطمینان راکړل شوی و په غونډه برید وشو چې همدا دلیل بس د دې لپاره چې برید د دولت له لوري ترسره شوی. محقق ویلي امنیتي ځواکونو په پټه خلک ویشتل، زخمیان یې په لغتو وهل او په کړس کړس یې خندل. هغه وویل چې د مراسمو دایروونکي غوښتل دغه ساختمان وګوري له کوم چې برید وشو، خو امنیتي ځواکونه نه وو پرېښي او ورته ویلي وو چې دا تعمیر کتل شوی، تاسو حق نه لرئ چې دوباره یې وګورئ. هغه وړاندې وویل د ارګ د فیسبوک چلوونکي ناارامه دي چې ولې مشران ژوندي پاتې شول. نوموړي زیاته کړه چې اصلي هدف هم رهبران و. د خلیلي تر اوږې مرمۍ تېره شوه، شاته یې بل کس ولګېده. محقق د یو بین المللي هیات د ټاکلو غوښتنه وکړه ترڅو د پیښې پلټنه وکړي. د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دشت برچي سیمه کې د پخواني جهادي قومندان عبدالعلي مزاري د 25م تلین په مناسبت رابلل شوې غونډې باندې وسلوال برید تیر شو. دغه غونډه چې د اجرایه رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلي او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په ګډون ګڼ شمېر سیاستوال او چارواکي ورته رابلل شوي وه. د کریم خلیلي د وینا په مهال پکې ډزې وشوې او له ګډوډۍ سره مخ شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي په پیښه کې مرجوب شته، خو د مرجوب شمېر 15 پورې رسیدلی دی. سیمې ته ځانګړي امنیتي ځواکونه بیا ورسېدل او د پیښې ځای بیا کلابند کړی و. په کورنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې تلویزیون ته بیا داسې ویل عبدالله محمد محقق، حامد کرزی او کریم خلیلي د پیښې له ځایه روغ وتلي وه. قدرمنو لیدونکو خپل نظر مو را سره حتمن شریک کړئ چې محمد محقق څه وایي. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره حتمن لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.